درنو قدرمنو دوستانو نن در سره د الیشا 007 یو تازه خبر شریکوم. د الیشا دا خبر چې موږ د همداوس یو چارولې چې په هغه باندې ظلم شوی زیاتې ور سره شوی دی. د هغه تصویرونه هم په سوشل میډیا باندې راغلي دي. د کوم تصویرونو په اړه کې چې خلک خبرې کوي چې آیا د سره د ظلم ولې او چا کړی دی، تفصیل به تاسو سره شریکو. موږ سره تر اخره پاتې شي چرته هم مزي. قدرمنو الیشا 007 تاسو به ډیره ښه پیژنئ چې هغه د پښتنو یو داسې بدنامه اداکار ده چې هر وخت په سوشل میډیا باندې راځي، خلکو پسې هم بدره دی وایي او دوی پسې هم خلک بدره دی وایي. نن سبا چې دوی په ټیک ټاک باندې لایف راځي او دوی کومې ویډیوګانې کوي او خلک دوی ته کوم گیفټینګ کوي، یعنی دوی ته کوم پیسې ورلیږي او دوی ورته خپل نمایش کوي د جسم، یا دوی یو بل ته چې کوم پنشمنټ ورکوي په هغې کې یو بل ته دوی ستغې سپورې وایي، نو په دغه وجه باندې ډېر خلک چې دی هغه دوی ته په غوسه هم دي. نو په کار دا ده چې دوی د سوشل میډیا استعمال په صحیح طریقه باندې وکړي. خو اوس راځو د خپل ټاپک اړخته د کوم خبر چې موږ په شروع کې خبره کړې وه چې داسې ویل کېږي د الیشا باندې زیاتی شوی ظلم ورسره شوی دی. دوستانو دا معلومات او دا خبر چې تر کوم وخت موږ ته راورسېدو نو موږ یې هم ډېر زیات حیران کړو. دغه تصویرونه هم موږ ته چا راولېږل چې دا د الیشا تصویران دي او دغسې کار ورسره شوی دی. کله چې موږ سرچینګ شروع کړو مکمل معلومات مو کړل، نو د معلوماتو معلومولو نه پس دا خبر مخې ته راغی چې یو چا ظالمانو په یو بل چا باندې ظلم کړی. خو دغه تصویرونه د الیشا 007 نه دي بلکې هسې چا جوړ کړي دي او داسې رنګ یې ولا ورکړی دی چې ګینې د الیشا باندې دا ظلم زیاتی شوی دی. دویمه خبره دا ده چې الیشا ته پکار دي چې د خپل سوشل میډیا استعمال سم کړي. په دې سره به دوی ته دا پیدا وشي چې دوی به د خلکو د نظر نه واوړي، ځکه چې که دوی هر وخت دغسې بدې ردې وایي، سپکې خبرې کوي، کنځل کوي، نو خامخا ورسره خلک دغسې زړه بداوی ساتي او داسې هم کېدلی شي چې بیا دوی ته څوک نقصان ورسوي. نو موږ د هېچا په نقصان باندې هم نه خوشحالېږو. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ته هدایت ور په برخه کړي او الله پاک دې د ټولو مسلمانانو د نیک عمل لپاره حفاظت وکړي.